سلامونه دوستانو، اوس تاسو کولی شئ دغه ګیم په کولو سره پیسې وکړئ. ډېر ساده او ایزي ګیم دی. تاسو کولی شئ چې هر ورځ دغه ګیم په خپل موبایل کې وکړئ او دې څخه په ډېرې اسانۍ سره بیټ کوین کرنسي وګټئ او دغه کرنسي دوستانو بیا تاسو کولی شئ دا وګورئ. دوستانو دغه ساده ګیم دی، ما وکړ او دغه مې وګټه. بیا بل ګیم درته راځي، تاسو دوهم ګیم پلی کوئ، هغه هم ډېر ساده ساده ګیمونه پکې راځي. داسې ګیم چې تاسو موږ تاسو ته معلوم ده، موږ تاسې ټوله ورځ کوو، نو ګیم هم وکړئ، ساتیرای هم تېر کړئ او پیسې هم ترې وګټئ. بهترین ګیم دی، اسانه طریقه درته ښایم دوستانو. بالکل تاسو ترې ویډرا هم کولی شئ. ویډرا په دغه ویډیو کې په ثبوت سره تاسو ته درښایم چې موږ څنګه د دې څخه ویډرا کولی شو. دوستانو دغه یو اپلیکیشن دی، دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټالوئ. نو د انسټالولو لپاره دوستانو تاسو کولی شئ پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کړئ. ډسکرپشن کې لینک دی، په هغه چې کلیک وکړئ تاسو بیا اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده دوستانو، دغه اپلیکیشن کار چې دی بیخي تر ټولو اسانه دی. ډېرو ملګرو غوښتنه کوله په همدې خاطر چې موږ ته داسې یو اپلیکیشن را پیدا کړه چې هغې کې موږ ګیم وکړو یا ویډیو وګورو یا کوم بل څه کار پکې وکړو او په هغې سره موږ ته پیسې راکړي او څه پیسې ترې وګټو او خپل موبایل ته یې ولېږو. دوستانو دې لپاره دغه اپلیکیشن چې کله تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ، څه به وکړئ، دا به تاسو راخلاص کړئ. یو بهترین اپلیکیشن دی دوستانو. نو کله هم چې راخلاص کړئ، اول وخت کې تاسو ته داسې یو انټرفیس راځي. ګورئ دوستانو، نو کله دوستانو تاسو داسې یو صفحه راغله، د ټول اول به تاسو په ګیټ سټارټ اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. دوستانو تاسو ته دوه اپشن راځي، کنټینیو وید ګوګل، کنټینیو وید فیسبوک. دوستانو ما خو له اوله اکاونټ ورسره کنیکټ کړی دی، ما ته اتوماتیک تاسو به راشئ دوستانو په ګوګل باندې به ورته کلیک وکړو. خو ما اول اکاونټ ورسره وصل کړی دی، د ویډیو شوټ کېدونه مخکې ورسره وصل وو. دغه اکاونټ یې ما ته اتوماتیک راواخیست، زه به هم دغه باندې ورته کلیک کوم. تاسو به هم خپل جیمیل اکاونټ ورسره وصل کړئ. نور هېڅ شی هم نه غواړي، پاسورډ هېڅ شی نه، صرف جیمیل اکاونټ یا فیسبوک اکاونټ ورسره وصل کېږي. تاسو به خپل جیمیل اکاونټ ورسره وصل کړئ. دوستانو دغه دی ما پکې. دوستانو دې کار داسې دی چې لومړی تاسو دلته اکاونټونه درکوي، د ټول نه مخکې ټیک ټاک اکاونټ، ټویټر اکاونټ، تاسو په دغه خانه کې د کلیک وکړئ. کله هم دلته کلیک وکړئ، هغه به تاسو څه وکړئ دوستانو، اکاونټ به تاسو ورته فالو کړئ. دوستانو که فالو مو کړئ او که فالو مو نه کړ، خو تاسو ته حتما 400 پوینټونه درکوي. ګورئ دوستانو، موږ ته دغه 400 پوینټونه راکړل. ټیک ټاک اکاونټ موږ فالو نه کړ، خو که تاسو ته بل فیسبوک اکاونټ راغی، ټویټر راغی، انسټاګرام هغه فالو کړئ، 400 پوینټونه درکوي. دوستانو ما مخکې هم پکې یو ځل ګیم کړی دی. تاسو دلته ښکاري 100 ګیمونه تاسو ته د ورځې درکوي. دلته تاسو ته ښکاري 100 ګیمونه او دغه ګیم تاسو په 1 دقیقه 2 دقیقو کې دغه ګیم ګټلی شئ او دغه تاسو ته پوینټونه درکوي. په یو ګیم باندې 2000 3000 داسې پوینټونه درکوي او پوینټونه به تاسو جمع کوئ، بیا خپل موبایل ته لیږلی شئ. او دوستانو تاسو ډېر چانس لرئ چې کله تاسو پکې ځینو موبایلونو کې اکاونټ جوړ کړئ، تاسو ته اول وخت کې 1000 پوینټونه فري درکوي. ما ته په دغه اکاونټ کې را نه کړل، خو په بل موبایل کې مې خپل موبایل کې مې چې کله اکاونټ پکې جوړ کړ، نو په هغې کې ما ته 1000 پوینټونه فري راکړل. دوستانو په 100 ګیمونه کولو سره تاسو ته 15000 4000 تر 50000 پورې پوینټونه درکولی شي، 10000 نه پورته. او دا تاسو بیا ترې خپل موبایل ته لیږلی شئ. موبایل ته البته دوستانو تاسو به که NBS اکاونټ ته دغه لیږئ. دوستانو ما خو له اوله ګیم کړی، تاسو په څه وکړئ، لاندې پلی بټن باندې به ورته کلیک وکړئ. چې پلی بټن باندې دوستانو کله کلیک وکړ، تاسو ته دلته ساده ساده ګیمونه راځي، هغه ګیم به کوئ. کله هم دوستانو ګیم وکړ، د ګیم په اثر کې یا وروسته تاسو ته یوه نیمه ویډیو هم راځي. تاسو به څه کوئ دوستان، تاسو ته چې ایډز راشي تر هغې به انتظار کوئ چې دغه ایډز وخت پوره شي. تاسو ته په ثانیې وي ټاکلی وخت وي، هغه چې کله پوره شي نو تاسو بیا څه وکړئ، دغه ګیم د صفحې څخه لرې کړئ. نو دلته دوستان تاسو ته به کوم اپشن درکړي، لکه دغه اپشن یې ما ته راکړ، په دغه زه کلیک کوم. اوس له وروسته ما ته اپشن راکوي. نو د هر ګیم په مابینځ کې یو ایډز راځي، یو اعلان راځي. خیر هغه اعلان تاسو ګورئ، ځکه د دغه اپلیکیشن چې دی نو دوستانو دغه اپلیکیشن چې کوم دی، دغه ګټه چې کومه ده ټوله په همدغه ګیم کې ده، البته په اعلاناتو کې ده. صحیح ده. نو تاسو ته اوس ګیم کې راځي، ګیم کې پورته ټارګېټ کوم شی درته ښودلی وي، دلته اوس ویل دي چې تاسو په دغه ګیم کې 26 بلاک پوره کړئ. یعنې بلاکونه کم دي دوستانو، دغلته تاسو ته بلاکونه ښکاري. په دغه ځای کې ځینې بلاکونه دي، دلته ځینې د ګورئ دغه ساده ساده بلاکونه تاسو ورته پوره کولی شئ. ګورئ هغه دې بلاکونه پوره کېږي، په اسانۍ سره تاسو دغه بلاکس ورته پوره کولی شئ. ګیم په ډېر ساده توګه په اسانۍ سره تاسو کولی شئ او د کوم ټارګېټ شیان چې تاسو درکوي هغه تاسو څه کوئ، ورته پوره کوئ په دغه توګه طریقې سره. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو هر یو ګیم کولی شئ، هغه ګیم ګټلی شئ. دوستانو ډېر اسانه او ساده ګیمونه په دغه کې شتون لري. دوستانو دغه اوس درته د پیسو ویستلو طریقه درښیم چې دې څخه موږ څنګه خپل پیسې ویستلی شو، خپل موبایل ته یې لیږلی شو. نو دا دی دوستانو دغه گیم چې دی دغه لیول ما کمپلیټ کړ. کله تاسو دغه لیول کوم کمپلیټ کړ تاسو ته اوس پوینټونه درکوي. ګوره چې په دغه گیم باندې ماته څومره پوینټونه راکوي.
نو دا دوستانو 1090 پوینټونه 90 پوینټونه ماته په دغه گیم باندې کړ. دغه باندې کم راکړل دوستانو اتمن تاسو ته 2000 پوینټونه په ځینو باندې 3000 3500 پوینټونه په یو گیم درکوي. بیا وروسته تاسو بل گیم پلی کوئ په مابینس کې یو ایډز راځي. دوستانو کله چې تاسو ته دغسې کوم ایډز راشي ایډز به انتظار کوئ چې د ایډز وخت ختم شي هغه پای ته ورسیږي نو وروسته تاسو بیا بل گیم پلی کوئ. د ځینو گیمونو په مابین هر گیم کې اعلان نه درته راځي په ځینو گیمونو په مابینس کې تاسو ته ایډز راځي اعلان راځي. راځم دوستانو په دغه کې تاسو طریقه درښیم. تاسو به چې کله دغه پوینټونه ترلاسه کړل 45,000 ته پوینټونه ما سره زه غواړم دا ترې ولیږم. تاسو به کیش اوټ اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې کیش اوټ باندې کلیک وکړ تاسو ته وایي چې تاسو بیټ کوین ترې لیږئ که ایتریم. نو زه بیټ کوین ورته انتخابوم دوستانو. بیټ کوین مې چې انتخاب کړل تاسو ته وایي چې د 45,000 پوینټونو څخه کوم کوینز چې تاسو درکړي د هغې څخه د اخره کې دلته تاسو ته حساب ښکاري دومره بی ټي سی راځي. تاسو اوس درته وایي چې لاندې کوین بیس اکاونټ لرئ که نه وایي جوړوئ. نو د کوین بیس اکاونټ جوړولو طریقه څه تاسو درښایم. د کوین بیس اکاونټ څخه موږ بیا موبایل ته هم د ایزلوټ په شکل پیسې لیږلی شو. تاسو به دوستانو راشئ دغه لاندې اپشن زه خو له اوله اکاونټ لرم په دغه دوهم آی هیو او کوین بیس اکاونټ په دغه کلیک کوم او دلته تاسو د خپل کوین بیس اکاونټ ایمیل ولیکئ. زه ورته ایمیل لیکم. کله چې خپل جیمیل اکاونټ ولیکئ د کوین بیس اکاونټ په سم ډول به تاسو ته خپل ایمیل ورته ولیکئ. په اوکې اپشن به تاسو کلیک وکړئ او اوس به تاسو څه وکړئ په کیش اوټ باندې کلیک وکړئ. ایمیل به چیک کړئ او په اوکې اپشن به ورته کلیک وکړئ. نو دا د دوستانو زموږ ایمیل ته یو کوډ ځي. زه راځم هغه کوډ دلته ورکوم. زموږ جیمیل اکاونټ ته به تاسو جیمیل اکاونټ ته یو کوډ درځي. نو دغه د دوستانو کوم کوډ چې موږ غواړو هغه دلته راغلی دی. زه به دا کافي کړم. نو دوستانو کوډ راغلی دی. کوډ دی 96 او 4 او کوډ به اتوماتیک دلته ویریفای شي. نو دوستانو دغه د دوستانو پیسې ولیږل شوې. نو لاندې اپشن درکوي آی ویل ویټ. زه به لږ څه انتظار ورته وکړم. تاسو ته دغه پیسې په لنډ وخت کې در رسیږي. له پروسس کې روان دي تاسو ته ښکاري دوستانو. تر هغې تاسو کله چې دوستانو تاسو 20 ګیمونه پوره کړل بیا تاسو ته 7 ساعته یا 8 ساعته وخت درکوي. په 7 ساعته وروسته بیا تاسو نور ګیمونه درکوي 20 ګیمونه. په ورځ کې تاسو 2 وخته پکې د ګیمونه کولی شئ تر 1 لک پوینټونه تاسو ترلاسه کولی شئ. دوستانو زه ویډیو سټاپ کوم او وروسته بیا راځم او تاسو ته طریقه درښایم چې موږ ته پیسې لیږل شوي دي او که نه. ښه دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. یوه غوښتنه کوم چې تاسو دغه ویډیو لایک کړئ. که چېرې دغه ویډیو 500 لایکونه واخیستل هم په یوټیوب هم په فیسبوک تاسو ته به دغه طریقه زه در وښیم چې څنګه دغه پیسې موبایل ته ترې لیږلی شو. موبایل ته د ایزلوټ په شکل لیږلی شو. نو ویډیو ته لازمي لایک در سره ورکړئ. راځم پاتې طریقه تاسو ته درښایم. یو ځل بیا ښه راغلاست ملګرو. دا تاسو ته ښکاري دوستانو چې موږ ته ایمیل هم راغلی دی او د اپلیکیشن څخه هم نوټیفیکیشن راغلی. تاسو ته موږ دغه بی ټي سی در ولیږله. نو موږ ته یې ویډرا راکړې ده. زه راځم دوستانو هغه اپلیکیشن کې هم تاسو ته ښکاره کوم چې موږ ته څومره ویډرا دوی اوس راکړې ده. دغه د دوستانو تاسو ته ښکاري چې دلته ویډرا کمپلیټ شوي ته تاسو ته ویني چې دلته یې کمپلیټ لیکلي دي او زموږ کومه ویډرا چې ترې کړې وه هغه شوې ده ترسره شوې ده. نو دوستانو زه بیرته راځم کوین بیس اکاونټ ته او په هغې کې هم تاسو ته درښایم کوین بیس اکاونټ ته چې موږ ته څومره ویډرا راغلي. نو دا زما کوین بیس اکاونټ رو خلاص کړ دوستانو. په لنډ ډول زه راځم په دې سینډ اپشن باندې کلیک کوم. نو دلته تاسو ته ښکاري دوستانو هغه مقدار ویډرا چې موږ ترې کړې ده دلته تاسو ته ښکاري. خو دوستانو کوین بیس سیپ دی. بعض ځایونو کې دغه ویډیو تور خط کې ممکن تاسو ته راشي خو په هر حال دغه ویډرا موږ ته شوي ده کوین بیس کې چې د سکرین ریکارډ سم کار نه کوي. نو هغه کومه ویډرا چې ټاکلي مقدار د هغه موږ ته شوي ده. دوستانو دا ویډیو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو در سره شیر کړئ د خپل نور دوستانو سره او ویډیو ته یو لایک ضرور ورکړئ. مننه ښه وختونه ولرئ.